رحمان الله ګربز سخت نه وکي او په لایو ویډیو کې د اغاز او مهرباني وکړه له هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل د سبسکرایب کړئ لوګر کړئ په تل تاسو په چوپړ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک او ځوان توپ وهونکی او وکټ ساتونکی رحمان الله ګربز چې اوس مهال د پاکستان سپر لیګ په اس ال کې د ملتان سلطان لوبډلې سره لوبېږي تر اوسه یوازې یو لوبه کړې ده چې په هغه کې هم نه ده ځلېدلې د میلای چې په ټیک ټاک کې ډېر فعال دی د پی اس ال سیالۍ پر مهال هم ډېر زیات ټیک ټاک جوړوي چې خلکو پرې پراخ نیوکې پیل کړې ده او ورته یې لیکلي ده چې د ټیک ټاک له وجې خپلې لوبې خراب کړې او باید پر ځان کار وکړي ځکه چې ملتان هم په یوه لوبه کې چانس ورکړی دی د خلکو له سختو نیوکې وروسته رحمان الله ګربز په خپله فیسبوک پاڼه کې لایف راغی او خلکو ته یې په دې اړه ځواب ورکړ هغه وویل که موږ د خوشحالي حق نه لرو نو زه به همدغه اوس ټول ټیک ټاک اکاونټ ډیلیټ کړم هغه وویل زه ټوله ورځ ټیک ټاک نه جوړوم ټوله ورځ تمرین کوم او بیا په وزګار وخت کې د ټیک ټاک ویډیوګانې جوړوم تر څو مینوال خوشحاله شي هغه خپله کوټه هم ښکاره کړ چې کله په کوټه کې یوازې وي نو په هماغه وخت کې بیا د ټیک ټاک ویډیوګانې جوړوي رحمان الله ګربز وایي چې ویډیو په وزګار وخت کې جوړوم او د مینوالو لپاره یې جوړوي چې هغوی خوشحاله وي هغه وویل د مینوالو بدې او منفي تبصرې لوبغاړي په ذهن کې بد اغېزې کوي هغه دا هم وویل چې ټیک ټاک یو ساعتېري دی بس د خوشحالي لپاره یې کوي داسې نه ده چې د ټیک ټاک نه ورته پیسې راځي یا پرې بل څه ترلاسه کوي د یادولو وړ ده چې رحمان الله ګربز څو میاشتې مخکې د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړ چې ډېر ژر یې مینوال زیات شو هغه اوس د 133,000 فالوور لري کله چې د نومیالۍ 100,000 فالوورز پوره شو نو بیا له راشد خان سره په ټیک ټاک کې لایف هم راغلی و د توجه څخه مننه مننه